نظم دی او د نظم عنوان دی چې پښتانه چرته حملې چرته چودنې کېږي فکر کې ډوب شم او ډوب پاتې شم د پښتانه خیر په څه قتلېږي دا قتلیام به وي تر څو داسې کلم یې مات کتاب زارې زارې کړو حجرې هم شاړې شوې جرګې وجلې مسجد مې سور مکتب مو سور ښکاري د بلالو په وینو سرو داسې که لږ وده شمه خوبونه وینم چرته سلګۍ چرته فریاد اورم څوک وي بندي په زولنو داسې چا راته خوب کې دا وینا وکړله دلته کې مه اوسېږه کډه واخله چرته د امن کلی ښار لړوه دلته خو ژوند شو په لمبو داسې او چې راویښ شم بیا مې حال داسې وي چې بې قیامته سم قیامت جوړ وي چرته سرتورې په سرتورې ژاړي کړلې ونې غم د بچو داسې که کډه واخلم اخر چرته به ځم دا خپله خوره خو وي مور داسې که کډه واخلم اخر چرته به ځم دا خپل وطن خو پرېښودی نه شمه دا خپله خوره خو وي مور داسې کډه به نه اخلم پاڅون غواړي ما ته همدا زما ضمیر وایي توره به هم قلم به هم اخلو مخکې به زوخه په جذبو داسې او علم رڼا مان رڼا اخلي ژوند ته مو نه پرېږدي بس جنګ جنګ دی دلته پټ مخ توره بلا ګرځي راځي په شپه تورو تیارو داسې او زما احساس ما ته همدا وویل حوصله دنګ او جرأت وکوو وده ځوانان راویښول غواړي لکه چې رس شي په نارو داسې چې دې ځوانانو له شعور راشي چې خپل دښمن او غم یې وپېژني چې خپل دښمن او مل یې وپېژني او روان شي په خپل غمخوار پسې پورته په شان شي د زمرو داسې چې په وطن بل کړی اور مړ کړي چې دا پرېوتي خلک بیا پورته کړي دغه د وخت مغول په مخه واخلي دغه د وخت مغول په مخه واخلي چې نمرودیان نه راځي نور داسې ورته خالد او عبدالي یادوم چې د مل د تورې شړنګ یاد کړي چې د ملنګ عبدالرحمن په وطن لکه خوشحال شي په نغمو داسې بس الهي ته به دا سوال کومه ربه دا ستا په مینه مست پښتانه نور ځلنده کړې د ځلند په دعا بس الهي ته به دا سوال کومه ربه دا ستا په مینه مست پښتانه نور ځلنده کړې د ځلند په دعا یو بلې شعري خدا راولې دا نور ژوندون ښه د عزت راکړه چې پرې راویښ شي د اوده پښتانه داسې ټپه کوم طاقت راکړه که پښتانه چرې بیدار شي یو ځای روان په یوه لار شو دښمن به خپله خوا روزار شو صهیبه ښکلې به تیزار شو بیا به دښمن له سر د خاورو لاندې کړمه ډېره مننه